ویدی په امان د جنت نشان ګران افغانستان ګران افغانستان کاڼي یاقوت خاورې زعفران لوټي مرجان بوټي ریحان حسن د جهان. آیا پوهیږئ چې د سړک خوندیتوب څه شی دی؟ ګران افغانستان ګران افغانستان دا نری ابشار. د سړک خوندیتوب د نړۍ په کچه د وګړو د ژوند ژغورنې او سلامتیا لپاره یو له مهمو مسایلو څخه دی. د دې لپاره چې ترافیکي پیښې راکمې کړو اړینه ده چې په ځینو کړنو او لارو چارو باندې کار وکړو. هغه دنګ چنار هر خوا لالهزار دی په ګلو بار سور شفق جلال شین فصل جمال سپین د واورې شال مست هغې شمال ویدی په امان د جنت نشان ګران افغانستان ګران افغانستان کاڼي یاقوت خاورې زعفران لوټي مرجان بوټي ریحان. د ترافیکي قوانینو په هکله د خلکو د پوهې د کچې لوړول او په بشپړ ډول د وګړو په واسطه د قوانینو عملي کول د ډیرو ګټورو کړنو څخه شمیرل کیږي. په افغانستان کې د نفوس د شمیر زیاتېدو، د سړکونو تنګوالی، د چلوونکو بې احتیاطي او د نقلیه وسایطو ډیروالی هغه اساسي لاملونه دي چې په لویو لارو او واټونو کې زړه بوږنونکې پیښې رامنځته کوي. بیا دلی دلی والوتیلی راغللی قبلی ټولی خپیری ندی ویلی وان ورک دشی دیوان. آیا پوهیدئ هر کال د 20 تر 50 میلیونه پورې وګړي د سړک سر ترافیکي پیښو له کبله ټپیان کیږي. دغه راز هر کال د 1.2 میلیونو څخه زیات وګړي په نړۍ کې د ترافیکي پیښو له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي چې 1,8300 تنه پکې له 13 کلونو څخه کم عمر لري. بل لور ته بیا ترافیک پولیس په لویو لارو د هیوادوالو د خوندي تګ راتګ لپاره اړین او عاجل تدابیر تر لاس لاندې نیولي او هڅه یې دا ده چې ولس او چلوونکي په پوره سلامتیا تر منزله ورسیږي. موږ 4 ساعته وظیفه ده دلته همدې په خاطر راغلي چې خلکو ته توصیه کوو د ډریورانو ته توصیه کوو چې اداګان بې احتیاطي مه کوئ او ډریورانو هم دا خواهش ده چې بې احتیاطي ونه کړي د شارع په مسیر کې ډېر په نظم د ترافیکو نظم مراعات کړي اصول د ترافیکو مراعات کړي او موږ دغه په خاطر راغلي راباندې وو د اګان ډریوران چې څوک بې نظمي کوي هغې ته توصیه کوو باید د ډریوران ډېر احتیاط وکړي پر دا لویه لاره خو یو خو ګولایانې لري بل تیز رفتاره باید ولاړ نه شي احتیاط پکار د ډریورانو دپاره باید ډېر احتیاط پکار دی چې پر دې لویه لاره باندې سوکه ولاړ شي. تا که هستم بر وجودت عمری نازم ای وطن این دیارت لاله‌زاری تازه سازم ای وطن این دیارت لاله‌زاری تازه سازم ای وطن کوهسارت بس قشنگ و شهرهایت گلشن است اون چراغ علم و دانش ای چه عالی روشن است اون چراغ علم و دانش ای چه عالی روشن است تا که هستم بر وجودت عمری نازم ای وطن این دیارت لاله‌زاری تازه سازم ای وطن. ما نوم دا وروره پاچا او کابل ولایت سروبي ولسوالۍ نغلو ساحه ده که د شکر دلته هېڅ خبره هم نشته مجاهدین دلته چا سره څه کار نه لري امن و امنیت ته هېڅ خبر نشته کلاره کلاري لار هم ښه ده شکر ده امن و امنیت د لار باندې هېڅ خبره نشته ده او کاروبار هم شکر ده ښه ده. زنده بادا این شکوهدی که داری عارفان تا که هستم بر وجودت عمری نازم ای وطن. په لویو لارو کې پیښو ته د رسیدو عاجل روغتیایي او د امبولانس خدمتونه په 24 ډول خپل خدمتونه ترسره کوي. دغه راز ترافیک پولیس په لویو لارو په داسې عصري وسایلو سمبال دي چې د وسایطو سرعت د تګ او راتګ په وخت کې چک کولی شي او هغه وسایط چې له ټاکلې اندازې زیات سرعت لري د ترافیک پولیس له لوري راګرځول کیږي او چلوونکو ته لازمې سپارښتنې کیږي. مسافر اورې ها مکه شباب ما دغه ټوډي سرعت زیاتو دغه یو غاړې ته کې ښه
صحیح شو صاحب صحیح شو. په لویو لارو واټونو کې د قانون له مخې حرکت د چلولو ټولو اصولو ته پاملرنه او ترافیک او د دوی اصولو ته ژمنتیا بیا هر وګړی تر مقصده رسولی شي. دا کمربند واچول ګوره په لویه لاره به ډېر په احتیاط ډریوري صحیح شوه. په دې کې موږ شرایط ذکر کړي دي ستاسو د فایدې دپاره چې موږ کوشش کوو چې ستاسو ژوند بچ شي. چېرته حادثې سره چېرته خطر سره مخامخ شي کمربند اچوئ په احتیاط سره ډریوري کوي صحیح شو چې تر څو چې خپل ځان هم خطر نه بچ کړي او بل مسلمان هم صحیح شو. مننه. تا که هستم بر وجودت عمری نازم ای وطن. دا چې موږ په کابل کې پلچرخي ډریورانو دپاره جلال آباد کې په لغمان کې دا چې څومره ډریوران په دغه لاره باندې تګ راتګ کوي د لغمان نه د نورو ولایتونو لغمان ته موږ دلته دوامداره چک پوینټونه لرو. خپله موږ د ډریورانو دپاره بعضې شرایط لیکلي وو چې په هغې کې کم عمره ډریوران پکې شامل وو، په هغې کې امنیتي کمربند پکې شامل وو، په هغې کې مخدره موادو باندې چې څوک روږدي هغه پکې شامل وو، په ټلیفون واتساپ فیسبوک نه استعمالول. دغه شرایط ډریورانو ته موږ لیکلي وو. قانوني جواز لیسنس جواسیر پلیټ دغه قانوني اسنادو چې څوک نه لري هغې دپاره موږ دا ټول شرایط لیکلي چې څوک دغه شرایط ونه لري نو هغه اجازه نه لري د کابل جلال آباد په لویه لار باندې هغوی مزل وکړي او تګ راتګ وکړي. یاقوت خاوره زعفران لوټې مرجان بوټې ریحان حسن د جهان ټول ترېنه قربان ګران افغانستان ګران افغانستان ګران افغانستان ګران افغانستان. دا نری ابشار هغه دنګ چنار هر خوا لالزار دی په ګلو بار سور شفق جلال شین فصل جمال سپین د واورې شال مست هغې شمال ویدی په امان د جنت نشان ګران افغانستان ګران افغانستان. کاڼې یاقوت خاوره زعفران لوټې مرجان بوټې. درنو چلوونکو او ګرانو هیوادوالو د ذکر شویو مواردو په رعایتولو سره ترافیکي پیښې راکمیږي نو رعایتول یې پر ټولو حتمي او ضروري دي او له سرغړونکو سره به قانوني چلند کیږي.